د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تازه مرکې کړي دي. د مرکې مهم ټکي او طالبانو ته یې تازه پیغام رالیږلی دی او له طالبانو یې غوښتنې هم کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. فارن پالیسي سره د احمد مسعود تازه مرکې مهم ټکي: د پنجشیر مقاومت کورنۍ جګړه او د مسعود غوښتنې. د شمال ټولوالی د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی له فارن پالیسي رسنیو سره د خپل مقاومت او طالبانو سره مخالفت په اړه مرکه کړې ده او ټینګار یې په دې کړی چې دوی په اسانۍ د طالبانو واکمني نه مني او په قدرت کې د شریکېدو یې ویلي دي. احمد مسعود ویلي دي د جګړې پلان نه لري او که چیرې جګړه پیل کړي نو دا به کورنۍ جګړه نه وي او د نوموړي په وینا چې جګړه پرې تپل شوې وي. احمد مسعود وایي چې ټول قومونو ته په واک کې برخه ورکول، د سیاسي واک مساوي ویش، عدالت منځته راوړل دي او د خلکو د حقونو خوندي کول یې بنسټیزې غوښتنې دي. احمد مسعود ویلي دي چې د جګړې پلان نه لري او که چیرې طالبان وغواړي نو دی هم بیا هم آماده دی چې جګړې ته ورښکته شي. نوموړی ګواښ کوي چې که چیرې طالبان سره د خبرو له لارې هوکړې ته ونه رسېږي نو دی او خلک یې طالبان ته پنجشیر نه تسلیمیږي او جبهه مقاومت به په همیش په افغانستان کې روانه وي. طالبانو حکومت تر دې مهاله کوم څه نه دي ویلي او نه یې احمد مسعود دغو غوښتنو ته ځواب ویلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.